زما روان یم مخبوړاند یم قدم وهما د خوښۍ غشی می په لاس کې دی. د بلواګرو پر وړاندې د مبارزې ځواکونو اوس د تیر په پرتله د پام وړ پیاوړتیاوې ترلاسه کړي او په هر ډول شرایطو کې د هغه کسانو پر وړاندې چې د هیوادوالو امنیت له ګواښ سره مخ کوي په کلکه درېږي. د عامه امن، ترافیکو او وروژنې ادارې منصوبینو په ګډه هغه تمرینات او نمایشات اجرا کړل چې په حساسو شرایطو کې په ګډه خپلو دندو ته ادامه ورکوي. د عامه امن لوی رئیس الحاج مولوي خاندوران خالد له یاد نمایشاتو لیدنه وکړه او له روزل شویو ځواکونو یې مننه وکړه چې د ولس او خلکو په چوپړ کې دي. موږ نن الحمدلله تقریبا 100 نفره د آشوبگری دپاره چې د تظاهرات کې یا آشوبگری کوي دغه دپاره د تقریبا یوه میاشت کې چې وروزل همداسې په نورو کنډکو کې هم د حالت الحمدلله اوس فعلا طبیعت جریان لري. د کندوز په کنډه کې، د مزار په کنډه کې، د هرات، د کندهار او د ننګرهار او دوه کنډکونه دلته دي چې یو کنډه کې اول کنډه کې دو دی په کې الحمدلله اوس 100 نفره موږ په کنډه کې اولو کنډه کې دي کې فارغ ورکړل او دغه د آرشوب وظایف موږ ورته درس ورکړی و د تاسو په سترګو ولیدل الحمدلله چې عملي جامه یې واغوستله. بل لور ته د عامه امن لوی ریاست د ښوونې او روزنې امر مولوي حکمت الله ابو عمر د روزل شویو منصوبینو په اړه معلومات ورکړل. ویل الحمدلله والمنه په ټولو کنډکو کې د موږ مجاهدین په مسلکي او نظامي زده کړو باندې بوخت دي. ورسره په ضمن کې کنه عقیدتي کنه او دیني زده کړې هم ورکوو. لله الحمد موږ زیات فارغین لرو لکه حاجي صاحب مبارک چې مهرباني وکوله تقریبا په تعداد د 1000 نفرو مجاهدینو کې موږ روزلي دي. الحمدلله دا اوس هم کنه په اکثرو کنډکونو کې د موږ مجاهدین کنه په زده کړو باندې بوخت دي او په تعداد د 1000 کې فارغ شوي دي او اوس هم د کومې مسلکي زده کړو په ضمن کې د ضد آشوب زده کړې، د ضد بلوا زده کړې دا الحمدلله والمنه د موږ اوس په دې کنډه کې، په مرکزي کنډه کې، د کندوز کنډه کې، په ډیرو کنډکونو کې دا اوس هم په حالت جریان کې دي. د وروژنې او عامه امن منصوبین هم د خپلو زده کړو او روزلو خوښ دي او خپلو دندو ته په هر ډول شرایطو کې ژمن او د خلکو د سر مال او ځان ساتلو ډاډ څرګندوي. هر همشهری ما که زنگ بزنه بهانه واحد ما استشنایی داریم در ساحه کابل. هر استشن ما که در ساحه نزدیک باشه ما اول او را ساق میتیم مگه او احیانا از ساحه از کنترل از خارج باشه با ما مدیریت اطفایی کابل و ریاست با همکاریشان میرسیم بهانه واحد طریقه خاموش میسازیم. او دلته موږ څلور ساعته د هر قسم تظاهراتو لپاره چمتو یو او ترڅو د هر قسم مظاهراتو د مخه ونیسو او څلور ساعته موږ د خپل خلکو په خدمت کې یو. دلته د ویلو وړ ده چې د عامه امن لوی ریاست په مربوطاتو کې 100 تنه ښځینه پولیس هم دنده ترسره کوي چې د اړتیا په وخت کې د خپلو هیوادوالو په چوپړ کې دي. جلوگیری از ضد آشوب اینا رو یاد گرفتیم، بر ما خیلی مفید بوده. ما زیاد چیزا رو یاد گرفتیم و میتونیم که از خود دفاع کنیم و در عین انجام وظیفه از این استفاده خوب کنیم. خواست ما از خانمایی که در صفوف پلیس سابق بودن عالی نیستن، باید همگیشان باید بیاین، هیچ کدام تهدید فشاری نیستن، باید پس در وطن خود خدمت کنه، به مردم خود خدمت کنه و کسایی که خارج از افغانستان رفته پیام ما ای است که باید پس در وطن خود برگرده. امی وطن ماست، امی خاک ماست، تا که ما خود ما وطن خود نسازیم هیچ کسی وطن ما را نمیسازه.